نورونو پکار دادا چې مونږ عام عمل هغه باندې خپل کوشش او اجتهاد وکړو خاص کر کے دا عملونه چې هغه ته ابن حجر رحمه الله اشاره کړې اولینې پای کې څه ده الصلاه منذا قیمتي ودا اشاره د موږ لپاره الګ دا خو قیمتي دا اهم ده خو ما ته لپاره وکړه قیمتي چې زو ته پکې اولینې دی منذ د فرض مانزه د جمع اهتمام وکړو کني دا شپې دا براشي نن ذل حجه اوله ده دا سورې دا به تیر شي نا جزو ته کې د مانزه اهتمام وکړو خاص کرکې د فرض مانزه دا اولینې ده ګوره هر عبادت کې اولینې عبادت فرض وي ګوره یاغي اهمیت زیات دی نو فرض مونږ د جمع سره د تکبیرۃ الاولی سره ځکه نبی هم فرمایي وما تقرب الله دا څه فرمایي وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیه الله فرمایي چې ما کوم شی فرض کړی دا ما ته بندا د هغې نه زیات په بل شي نشي رانږدې کېدل په فرضو الله ته ډېر نږدېکت کېږي نو فرض مونږ د جمع سره تکبیر اولا سره چې د دې ما او تا ډېر کوشش وکړو بیا په مونږ کې نفل مونږ د هغې هم ډېر زیات اهمیت ده د نوافلو اهتمام هم ذکر رب العالمین دا حدیث کې مخکې ذکر کما بخاری روایت ده رب العالمین فرمایي وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل انسان چې ما ته رانږدې کېږي په نفلو باندې ډېر نږدې همیشه دا نفلونه کوي او ما ته رانږدې کېږي رب فرمایي حتی احبه ما ته رانږدې کېږي تر دې چې الله فرمایي زه سره مینه شروع کوم ما سره محبت نو دې نفلو میں اهتمام وکړو نفلو کې تهجد ټول نه اول او غره نفل دی د دیش په ورځو کې کوشش وکړو چې کم از کم یو 2 رکعات نفل دا ما وته وګ دا بلو سما وته جوړو بیا دې نه بعد د اشراق مونږ د نور راختون منشدا دا ډیر اهمیت لري ډیر قدر ده په حدیثو کې دا ډیر ترغیب ذکر راځي چې یو 2 رکعات یا 4 رکعات د اشراق منځو کو دا ډیر لوی برخه ده د انسان چې ځان ته جوړ بیا سره د چاش مونږه چې نور لګ ډیر راوچت شي نبی صلی فرمایي بنی آدم په دې بدن کې 360 جوړونه دا یې د وجنه انسان حرکت کولای شي کني زو ته یو تخته وای نه وکیناستې شوي نه مو چرانی وای شوي نبی صلی فرمایي چې کله سحر کې انسان باندې په هر جوړ باندې صدقه ده دا صدقه ډېر دي مال خرج کې چاته نیک خبر نبی صلی فرمایي خو دې ټول نه 2 رکعات د چاش دا کافي کیږي 2 رکعات د چاش مونږ وکړو د ټول جوړونو د بدن شکریا دې ادا څومره غټکار چاش مونږ کو دارنګي د مازیګر د مانځنه مخکې 4 رکعات نفل نبی صلی الله علیه وسلم دې ته دعا کړې ده رحم الله امرا الله دې پخښړي رحم وکي صلی قبل العصر 4 چې د مازیګر د فرض مخکې 4 رکعات نفل کوي نبی هم فرمایي الله دې په دې سړي رحم وکي دا څومره غټه دعا ده څومره غټ نو دا ځای نو دا نوافل سره اهتمام وکړو او نه منځ دا منځ کا نفل او کا فرض دی کوشش په دې عشره او دارنګي ورپسې بیا والصيام ابن حجر رحمه الله فرمایي صيام دا روزه ده روزه یو ډېر نبی صلی الله علیه وسلم بده دی ابو داود روایت کی دی دا نه دی ذل حجه چې دی دا نبی صلی الله علیه وسلم روزه دی وای نو همت دې کې وګو چې دې کې روزه کې نور ورځو روزي هغه دې ته نه رسېږي نبی صلی الله علیه وسلم دې کې د اول نه ورځو دا روزه نیول بیا د ټولن عظیم روزه هغه په دې عشره کې د عرفې د ورځو روزه ده او بل په دې کې اورونو لوی عبادت چې دا هغه ذکر دا ځکه دا ذکر دا سه عبادت دا چې دا په ناس ته او په ولاړ او په پروتیا په اودس کې او بیا اودس هر وخت سره کول شي
او الله امرم په دې باندې ډیروالی کړي فذكر الله ذکرا کثیرا یا الله ډیر ذکر کوي نو عام اذکار بیا خاص کر کے ورونو په دې عشرے کې تکبیرات مونږ ډیر تکبیرات الله اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد یا لن تکبیر دام دا اللہ اکبر کبیرہ ہر یو چیز سڑے ہوئی سیدہ تکبیرات پہ دیکھیں مونگا عام اوقاتوں کے امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کرے کہ عبداللہ کان ابن عمر و ابو حریرہ یخرجان الى السوق دا شراب چکلا داخل شو ابو هريره رضی الله عنه او عبد الله ابن عمر رضی الله بازارونو تتلل یکبران تکبیرات بویل و یکبر الناس بتکبیرهما چې خلقو به دوی تکبیراتونو خلقو به سره تکبیرات شروع الله اکبر لا اله الا الله اکبر ولله الحمد تکبیرات ویل بده کې دا ډیر بکار دا بیا عام ذکر په دې ورځ نور ورځ ذکر دیته نرس سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا ذکر مون کم از کم ورځ کې یو سل کرته خامخاو نبی صلی الله علیه وسلم ډیر فضیلت بیان کړی دا رسول الله صلی فرمایل لا ان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر احب الی مما طلعت علیه الشمس نبی صلی فرمایي چې زدا کلمات ویم چې سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر احب الی مما طلعت علیه الشمس چې دا نور په سر اخیدي د ټولو نه ماته دا خوخه مرګره په ارشد د دنیا کی تصدی سره او سپینو خزانه د ټولو باندې نور راخې د ټولو نه نبی هم فرمایي ماتا دا کلمات ډېر محبوب نبی هم دا دو کلمو ډېر نور فضیلت ذکر کړه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم نبی هم فرمایي دا دو کلمې دي دا په دې ژبه باندې آسان دي ډېر ګرانم دي ندي آسان ویل شي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او دا الله ته ډېر خوخي دي د میزان په تل کې درنې دي الله ته ډېر محبوب دي هغه سبحان الله وبحمده دا دې کلمې دا ذکر ډېر زیات وکړو نو دا ذکر پکې ذکرونه پکې ډېر وکړو او بل بده کې صدقه خیرات د خپل وس مطابق خیرات او صدقه وګو ځکه د نور ورځو صدقه او خیرات دی ورځو ته نه رسي